ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی دا غرونه مې بسم الله الرحمن الرحیم خوږو اوریدونکو او کتونکو بیټک ټي وي د مختلفو شخصیاتو او د مختلفو خلکو نه د انټرویو سلسله شروع کړې ده نن چې موږ چا سره انټرویو کوو هغه د سوابي د ډایرکټر ټریننګ سنټر دی د پولیس یاز محمد خان یوسفزای صاحب نن موږ هغه سره انټرویو کوو او دا غي نه مخکې زه تاسو سره د پولیس چې کوم کوالټیز دی هغه تاسو سره ډسکس کوم چې پولیس کې کم کوالټیز پکار دي او دا ټریننګ سنټر دا غي په کوالټیز کې څومره کردار ادا کوي نو نمبر 1 هغه کې دا وایي چې فزیکل فټنس په کار دی نمبر 2 کریټیو تھنکینګ په کار دی نمبر 3 ساوند ججمنٹ او نمبر 4 چې کوم دی پرابلم سالوینګ سکل نمبر 5 کمیونیکیشن سکل او سینس اف ایتھکس او د دین علاوه سنسټیویټي اینڈ انډرسټینډینګ فار ډیلینګ وذ ټرامیټک سچویشن او سټرانګ مورل کریکټر نو اوس په موږ د نیاز محمد خان صاحب دا تاسو کو چې د دې ټریننګ سنټر د پولیس ټریننګ سنټر د پدې د پولیس په ټریننګ کولو کې د دې په تربیت ورکولو کې څه کردار ادا کوي السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زه خو ټول نمخ کې تاسو ته پولیس ټریننګ سکول سوابي ته تاسو ټیم ته بیټک ټي وي پر اتلو ورکلې وم او ان شاء الله تاسو دا کوم وزټ شي نو موږ به د خپل وس مطابق تاسو ته وضاحت کوو چې پولیس ټریننګ سکول سوابي دا په 2014 کې اسټابلیش شو او تر اوسه پورې مختلف ټرینیز هغه کې چې کوم دی د عام چې کوم پولیس سپایان ابرتی شي او دین علاوه د ان ام ډیز نیو مرج ډسټرکټس چې کوم دي د کې پی دا غي هم موږ کسان ټرین کړی دي او تاسو کوم کوالټیز وینو ان شاء الله دا زموږ تاسو به زموږ د فیلډ او زموږ د ټرینیز نو تاسو دا کتلی شیر دا په دې کې ان شاء الله به درجه اتم چې کوم دی ان شاء الله موجود دي په سټاپ او ټرینیز دواړو کې خجی سینس د انسپشن جی تاسو تقریبا څومره ریکروټ لا تاسو باغی له ټریننګ ورکړي تقریبا اندازن زموږ تقریبا 4000 پورې کسانو لمغه ټریننګ ورکړي دي دا زموږ د انسټیټیوټ نه خجی دغه دي فارغ دي خجی او تاسو جی کم قسم ټریننګونه ورکوي مختلف تاسو کوم چې د پولیس بیسیک رولز دي ریګولیشنز دي کتابونه دي او فایرینګ دی هغه کې چې کوم دی نو د څومره هم د پولیس سبجیکټس دي هغه ټول مونږ دې ته پڑھاوو او سپیشلی مورل کریکټر بلډینګ د لپاره هم مونږ مختلف سوسایټیز دا ټیچرز راغواړو هغه یو ته وخت به وخت لیکچرز ورکوي او نو ټول پکې تقریبا چې څومره پاکستان پینل کوډ دی کریمینل پروسیجر کوډ دی اسلامک لا دا یا ناکبندی دا فایرینګ دی د سیلف ډیفنس دی پبلک ډیفنس دی نور سایکولوژیکل سوره سبجیکټس دي دا ټول په دې کې شامل دي خجی تاسو جی د ټریننګ چې کوم تاسو خپل نیو انټرنټس لور کوي نو دا غي ډیوریشنز څومره دی ډیوریشن زمونږ د سپای د پاره 6 منث کې جی دی دا چنن سبا کم د دهشتګردۍ یو لیر دی او پولیس پکې د فرنٹ کردار ادا کوي نو تاسو سوایل چې په شپږ میاشتې کې دای داغي جوګه کې دی شي چې بالکل زما دا خیال دی چې چونکه د بارنه کوم پالیسی راشي موږ غي امپلیمنٹ کوو او زما ټیچرز چې کوم دي هغه د مختلف ډسټرکټس نه دي پاره کې سوابي هم دي پاره کې د ډي خانومي پاره کې د مختلف او هغه الریډي فیلډ کې دومره نوکری کړي چې هغه خپل تجربه د ته شفت کی او چې کوم سبجیکټ نو سبجیکټ وایز هم او هغه تجربه پاره کې مطلب دا شي هغه ته هغه سيزونه ان شاء الله زده کړي نو زه دا یقین لرم زموږ چې څو سټوډنټس فارغ شوي دي نو هغوی ډېر خپله ډیوټي کوي په ټوله صوبه کې ډیوټي کوي او ډېر ښه نوم دی زموږ د پولیس ټریننګ سنټر سوابی په ټولو ښو سنټرو کې شمار کېږي وخت تېرېدو سره جی ستاسو ماډیلیټیز او ستاسو چې کوم ریسرچ دی پیټرن دی
بدلیږي که نه تاسو هم هغه یو حساب باندې روان یې؟ بالکل ډیولپمنٹ او ریسرچ او دا سیزونه دا خو د یو ژوندي قوم دپاره لازم ملزوم دي چې یاره مونږ مقابله دلته اکثر زما چې زمونږ نه په لوکل سطح باندې را نه په صوبایي سطح باندې را زمونږ مقابله انټرنیشنل سطح باندې را نو انټرنیشنل چې کوم ماډیولز راځي کوم دغه راځي وخت به وخت مونږ هم ان سروس ټریننګ زمونږ آفیسرز هم کوي په خپل هم زه مخکې اسلام آباد ته تللی وم داسې ټریننګ و داسې نورم او دی هم مونږ ټرین کوو نو چې کوم ټرینډز راځي هغې سره سره پولیس چې څومره وسایل دي د هغې نه زیات کوشش کوي چې یاره مونږ خپل کسان ټرین کړو او هغوی ته چې کوم نوي ګور راځي چې کوم نوي ټرینډز راځي کوم نوي ریسرچ راځي او کوم امینډمنټس کېږي په قانون کې چې هغه ټول مونږ هغوی ته وښو. کم قسمه جي فیلډونه دي چې تاسو وایي چې دا کول پکار دي او تاسو تر اوسه پورې نه دي کړي؟ نو د پولیس ټریننګ کې جی پولیس ټریننګ سکول کې ډیر زیات د ترقۍ د دې امپروومنٹ دغه موجود دی گنجائش موجود دی او په کمینګ ټایم کې ان شاء الله تعالی موږ په دې پولیس ټریننګ سنټر په دې پولیس ټریننګ سکول کې لوور کورس اپر کورس او ایون دا چې ایڈوانس کورس او د لیډیز لپاره کورس د یو ان کورس یو ان ډي سي کورسز دا مونږه دې کې دا دوره بلډینګز موجود دي که دا چېرې صحیح استعمال کړی شي نو مونږه مطلب دا دی چې نور ډپارټمنټ له هم په دې کې مونږ ټریننګ ورکولی شو. مثلا جی کم ډپارټمنټ مونږه 1122 والا لا دا چې کوم دی نو ریلوے پولیس لا او نور هم چې څوک هم غواړي چې هغه مونږ ته د بیسک چې کوم د سیکیورټي ټریننګ دی نو هغه ته مونږ ورکولی شو. زمونږ افسران زمونږ چې کوم ټرینرز دي هغه دي کیپیبل دي چې هغه مونږ نور خلکو ته هم ایون پبلک ته پبلک سیمینارز هم د کولی شو په امن و امان کې یو ښه کردار مونږ ادا کولی شو. تاسو جی کوم ټریننګ ورکوي دلته ستاسو په خیال دا د سټیټ اف دی آرټ دی یا تاسو دا کم یو لیول سره دا کنسیډر کولی شئ چې دا کم لیول دی جی ستاسو؟ دا خو چونکې بیسک لیول دی او کم چې زمونږ ټریننګ ډایرکټریټ دی د هغې نه زمونږ ډي جي ټریننګ صاحب ناست دی او انسپکټر جنرال آف پولیس او خیبر پختونخوا ناست دی. هلته نه چې کوم مونږ ته پالیسي کوم کورس راځي هغه ټول سکولز ته ځي او تقریبا زمونږ ټولو سلیبس یو دی. او په هنګو کې هم د ریکروټ چې کوم سلیبس دی په مانسیره سکول کې دی په کوهاټ سکول کې دی په سوات سکول کې دی نو هغه زمونږ ټولو سټینډرډ یو دی. ښه دلته جی چې تاسو کم ټریننګونه ورکوي کم تربیت ورکوي لږ مختصر جی تاسو د خپل چې کم یانګ دي هغه له تاسو جی څنګه ریکروټ له تاسو کم قسمه ټریننګ ورکوي؟ هغه خدای چې سهار وختي د خپل ټایم مطابق پاسي نو هغه پی ټي کوي او پریډ کوي د هغې کې د ناشتې د خپل ډوډۍ خپل ټیمي دا پکې فزیکل ټریننګ دا ډېر ضروري دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د لا څومره کلاسز وي هغه وي د دې نه علاوه مارشل آرټس ورته هم ورکوو او دې نه علاوه فایرنګ په هغې باندې مختلف وسله باندې فایرنګ کوي. د دې نه علاوه نور هم چې داسې ټریننګ ډایرکټریټ ریکمنډ کړي نو هغه شي نه مونږ دې ته ښو. یو خو جی بیسک ټریننګ دی او فیلډ ټریننګ دی ان سروس ټریننګ تاسو دلته ورکوي که نه تاسو نه ان سروس ټریننګ زمونږ ان سروس ټریننګ دپاره مونږ نورو سکولز ته خپل سټاف لیږو. ښه جی تاسو جی تر اوسه پورې تاسو دلته ښه ډېر وخت تېر کړ 3 کالجز تاسو شو تاسو جی څه نوي داسې کول غواړئ چې تاسو تر اوسه پورې نه دي کړي؟ نو زما دا خپل خیال دی چې مونږ کوم ټارګټس ما په خپل ذهن کې وو تقریبا 80 نه 70% مونږ اچیو کړي دي خو بیا هم زه دا وایم چې یو ملټي پرپز هال جوړ شي یو 2000 کسان د هغې نه یا زیات چې پکې ناسته کوي نو هغه نه صرف د پولیس ټریننګ سکول صوابۍ دپاره بلکې ډسټرکټ ایډمنسټریشن او ایون نور سیمینارز وغیره چې د ډسټرکټ په لیول کېږي نو هغه پکې کېږي. د دې نه علاوه زه هم چې دلته کې یو فرانزیک لیبارټري مونږ هم اسټیبلش کړو ګراؤنډ چې کوم دی نو زه هم چې دا پوخ شي او چې کوم انټرنیشنل سټینډرډ دی د پولیس سکولز یا کالجز چې هغې ته دا مطلب دا دی د هغې نه ښه شي ورسي
او په هر کلاس کې په ملټي میډیا باندې چې کوم د سټډي وشي د دې نه علاوه چې کوم دی نو یو سکیورټي غټ ټاور زوام شي جوړ شي او هر هغه سیز چې بالکل زمونږ دغه یو کمپیوټر لیب پکې خو خسته جوړ شي یو غټه سټینډرډیبل لایبرری پکې جوړ شي او یو خمایدار جیم کلب زمونږ شته هم او هغه پکې جوړ شي او داسې نور هم چې کوم د یو انټرنیشنل انسټیټیوشن کې وي چې هغه ټول څیزونه دي کې دستیاب شي دا ما دا خپل یو خواهش دی انشاءالله وي به تاسو چې دا ینګ لا کم ټریننګ ورکوي نو دا د اوسني دور چې کوم دهشتګردۍ یو لهر راغلی دی ایکسټریمیزم دی دهشتګردي ده نو ستاسو څه خیال دی چې تاسو هغه کوپ کولی شئ که نه شئ کولی بالکل زمونږ چې کوم ټریننګ دی بیسک او هغه کې کوم فایرنګ دی هغه کې کوم فزیکل ټیکنیکس دي نو زه دا یقین لرم پولیس د 2008 نه والی او تر اوسه پورې زمونږ خیبر پښتونخوا پولیس د دې دهشتګردۍ ښکار هم دی او فرنٹ لاین باندې هم دی خو چېرته به هم تاسو دا نه لیدلي چې زمونږ پولیس شا کړې ده زموږ پولیس همیشه فرنٹ باندې جنګېدلی دی او هر لیول باندې د یو عام سپی نه والی تر سیکیورټي تر سپی پورې او هر یو لیول باندې هر یو اپریشن کې زمونږ کے پی پولیس چې کوم دی هغه مخ په وړاندې دی زمونږ جرنیلان صاحبان ورته فرنٹ ته دي زمونږ چې کوم دی ډي پي اوس صاحبان زمونږ آر پي اوس صاحبان او زما د هر یو د کے پی پولیس او هر یو غړی هر افسر هغه بالکل لکه د غر په شانتي د عوامو د حفاظت دپاره انشاءالله ریډي هم دی او انشاءالله بالکل موږ به دې نه څه هم هېڅ کله به ترې نه دغه ونکړو شابتې وانهړو ښه جي تاسو جی چې دا کم ما دا نوټ کړی دی جی چې کله پولیس والا ټریننګ انسټیټیوټ کې یا دی دغه کې نو ښه فټ نیسي بیا چې کله دی تاڼو ته ورشي او بیا دی نورو ځایونو ته ورشي نو د دی هغه میډیکل فټنس هغه باډي فټنس برقرار د دې دپاره هم جي تاسو سره څه داسې څه دغه شته که نه تاسو صرف د ینګ له ټریننګ ورکوئ د هغې دپاره د مختلف انسټیټیوټ دي او ان سروس ټریننګز دي دغه افسران صاحبان ریکمنډ کوي او د خپل یونټ نه ځي او وخت به وخته د هغې چې کوم دی نو د هغې د ویلفیر او د هغې د ان سروس ټریننګ دپاره مختلف سکولز دي سپیشلایز سکولز دي نو د هغې دپاره دا انشاءالله هر یو سړی خپل ځان مینټین ساتي او بعضې څیزونه داسې وي چې هغه لکه مطلب سیوا شي نو هغه د هر چا دپاره هم ټیک نه وي جی څه جي د حکومت نه ستاسو څه داسې خواهش دی چې هغه ستاسو په دې په مختلف بلکې ستاسو په دې ټریننګ پولیس ټریننګ انسټیټیوټ کې یا نورو ټریننګ انسټیټیوټ کې د هغې کمې تاسو محسوسوي ماشاءالله زمونږ انسپیکټر جنرال آف پولیس او زمونږ ډپټي انسپیکټر جنرال آف پولیس ټریننګ د هغې دا همیشه کوشش وي چې څومره هم مراعات څومره هم اسانتیاګانې ټرینیز دپاره وي چې ورکړي په هغې کې هغې موږ ته مطلب مختلف قسمه د هغې بیډس راکړي دي د هغې مطلب د کولر واټر کولرز یې راکړي دي څومره هم چې د انیشیل سامان چې هغه د ریکروټس لګي په هغې کې مطلب دا مارکي ټینټس یې هم را ست موږ دلته کې راوړي دي راکړي دي نور هم چې د هغې نه څه هم سامان کېږي په سټیشنرۍ کې وي یا په بل څه کې وي نو هغه موږ ته هغوی پرووایډ کوي او کوشش زمونږ د ډپټي انسپیکټر جنرال آف پولیس ټریننګ او زمونږ د انسپیکټر جنرال آف پولیس وي چې را ټریننګ سکول چونکې بنیادي ځایونه دي چې د هغې نه زده کړه کېږي د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا ډیوټي هغه ټریننګ ښه کولی شي نو دلته کې کوشش د هغې دا دی چې زیات فنډز هم ورکړي او زیات سہولیات ورکړي په بیټک ټي وي باندې که تاسو داسې څه میسج خپل ریکروټس ته یا تاسو د پولیس اهلکارو ته یا ستاسو چې کوم ټیم دی هغې ته ورکول غواړئ نو جي زه خو به ایز ا نیشن دپاره به دا ووایم ټول زمونږ بچي دي که هغه په پولیس کې دي او که هغه په پبلک کې دي زه وایم چې هر یو پلار د خپل کشران بچي هغه مصروف وساتي په ایجوکیشن کې په سکل ورکولو کې ګنینو دا معاشره بیا مطلب دار منشیاتو طرفو ته یا هوایي فایرنګ طرف ته یا داسې او مونږ چې د غلطو رسمونو نه راوځو او خو رسمونو طرف ته ورشو هوایي فایرنګ پرېږدو په تقریباتو کې سادګي اختیار کړو او ټول نه زیات ښه دا چې خپل بچی بس مصروف کړو
چای هغه په یو سکل کې وي، چای هغه په ایجوکیشن کې وي، چای هغه په بل څه کې وي. دا زما ټولو لپاره پولیس ته هم او پبلک ته هم دا پیغام دی چې که چېرې خپل بچي یا نن مونږه مصروف نه کړل نو دی به مونږ مصروف کړي. خوږو اورېدونکو او کتونکو، تاسو د نیاز محمد خان یوسفزی صاحب څوک چې ډایرکټر دی د پولیس ټریننګ صوبای، تاسو د هغې انټرویو واورېده. یو زبردست انسان دوست افسر دی، یو ډېر ښه افسر دی. او که تاسو فرض کا لکه دا داسې دی چې دا یو سیاحتي ځای خو ته زه نشم ویلی، خو دومره دی دا ځای ډیولپ کړی دی. یقین وکړه اسلام آباد کې، پنډای کې، نورو ځایونو کې، مختلفو ملکونو کې ما ټریننګ انسټیټیوټ ادارې لیدلي دي، ټریننګ سنټر دی چې څومره دا شی ډیولپ کړی دی، دا دومره اداره یې ډیولپ کړې ده. یقینا تاسو به پې فخر او ویاړ کوئ. ډېره ډېره مهرباني.